د رمضان روزې تقریبا په ختمېدو روانې دي. موږ خو خوشحالي وي چې اختر به راشي، بېشک اختر خوشحالي ده او د روزې خوشحالي ده، لیکن لکه یو افسوس هم پکار دی چې افسوس که دا روزې زیاتې وي نو الله ما به زیاتې نیولې، افسوس که دا روز اوږده وه نو ما به د اوږده روز نیوله. ولې د اوړي په هغه اوږدو ورځو کې الحمدلله الحمدلله موږ روزې نه دي نیولې څه چې ورځې اوږدې راځي بیا به یې کوو. که 15 به م نیولې وی نه میاشو نیسو میاشو نیسو، که 2 میاشتې وې انشاءالله چې غون کال د الله له طرف نه حکم و نو پروردګار به موږ رضا کوه، کال به ولغونډې موږ روزې نیولې. نو زما وروڼو روژه یو برکتي میاشت، ډېره د برکت میاشت. اوس یو 2 عمله د دې روژې په دې اخر کې مسلمان له پکار دي چې هغه وکړي. یو عمل د صدقه فطر چې موږ ته سرسایه وایو. صدقه فطر والا عمل کول چې کوم سړی مالداري هغه به صدقه فطر ورکوي. مالدار دا چې کوم انسان سره د 2.50 تولو سپینو زرو قیمتي 2.50 تولې سپین زر چاندي د هغې قیمت ما خو حساب نه کړی، خو غالبا 6,000 روپۍ خو حساب جوړېږي دا ورسره نغدې وي. یا یو ښځی هغې سره 9 تولې کالي وي سرو زرو، خو نور څه مال ورسره وي که نه، خو چې 9 تولې سره که نور مال ورسره یو ښځې زنانه سره نو بیا که توله کالي وي ګورې هم به صدقه فطر ورکوي. دا 9 تولې سره زر هغه وخت دي چې نور مال ورسره ني، او که یو ښځې سره نور مالي نو بیا یو توله کالي چې دی هغه چې ورسره وي، بلکې که لږ کالي وي او هغه نور مال سره د هغه کالي قیمت یو ځای که 6,000 ته رسي نو بیا هغې باندې صدقه فطر واجبېږي. چې کوم سړي باندې په خپله صدقه فطر واجبي نو ابه د ځان نه م ورکوي او د نابالغه اولاد نه به م ورکوي. او چې کوم بالغان بچي وي یا ښځی نو که د هغوی د طرف نه ورکوي نو هم ورکولی شي، خو د ده ځان او د ده د نابالغه بچو صدقه فطر خو پې واجبه ده، خامخا به یې ورکوي. خو د ښځې او د بالغو بچو د طرف نه که ورکوي هم ورکولی شي. که هغه ښځه او بالغ بچي ده سره اوسېږي دی یې کفالت کوي نو که د هغوی نه تپوس هم نه کړي نو صدقه فطر یې ورکولی شي. او که هغه د ده ډوډۍ نه خوري ده په کفالت کې نی او د بالغو بچو ورکوي نو د هغې نه دې تپوس وکړي چې بچو ستاسو د صدقه فطر ورکوم اجازت دی بیا ورکولی شي. که یو سړي سره نقد مال بالکل نشته، خو د 2 کوره دي، یو کې اوسېږي یو یې د ضرورت نه زیات دی، نو که هغه کور چې د ضرورت نه زیات دی د هغې قیمت هم 6,000 ته رسي نو صدقه فطر به ورکوي. یو سړي ځمکه ده نو که دومره ځمکې وي چې د ده په سپوره ډوډۍ پې ګزاره کېږي بغیر د ترکارۍ او د انګونې نه نو بیا هم پې صدقه فطر واجب دی ورکوي به. او ورکوي به یې کله وره بعضې خلک وایي مونږ غریبانان یو په مونږ صدقه فطر نشته. د ضرورت نه زیات سامان د کور هم د ضرورت نه زیات ساماني ادې بیه که 6,000 ته قیمت لري صدقه فطر به ورکوي. ټي وي د ضرورت نه زیات شی دی ښه ټي وي دا ضرورت کې نه داخلېږي، د ضرورت نه زیاتي شی دی. نو که دا بلا ټي وي چا کوي او قیمت 6,000 صدقه فطر به خامخا ورکوي. د څوکۍ یو ټوپک دا په ضرورت کې راځي، د زمیندار غوا میخه یا قلبه دا په ضرورت کې راځي. او که د دې نه زیات څاروي ساتي د ضرورت نه زیات د قلبې نه زیات د غوا میخې نه زیات نو د هغې قیمت ته وجنګوي. که 6,000 ته ورسېد نو د هغې به خامخا صدقه فطر ورکوي. د یو ټوپک تماچې نه زیات ورکوئ د هغې قیمت ته وګوري، که 6,000 ته ورسېدل یعنې 2.50 تولې سپینو زرو قیمت ته نو خامخا به صدقه فطر ورکوي. زمونږ د زنانو جامې جوړې وي دا خو د ضرورت جامې دي، د ضرورت جامه خو یو ده یا 2 دي یا 3 دي نهایت دا د 3 جامو نه زیاتې چې یو جوړه په 10,000 او په 15,000 او په 6,000 کېږي دا خو د ضرورت نه زیات شی دی. زنانه سره خپل مهر دی او کالی یې دی، زنانه خو مونږ تباه کړې برباد یې کړې. خاوند ته وایي دومره به وله مهر کې 10 تولې به کې 20 تولې به کې، او بیا وله هم هغه خاوند نه زکات ورکوي او نه صدقه فطر ته پرېږدي نو د زنانه غاړه بنده شوه. نو ګوره زنانه ستا د کور خدمت کوي، تا ته ځان وقف کړی دی، ستا کور ساتي، تا له پېشمنې، تا له ځمکه جارو کوي، نو د هغې غاړه بنده مه ساته، غاړه وله خلاصوه. که صدقه فطر پې واجبي نو یا وله پیسې ورکه یا وله ته ورکه صدقه فطر، او یا هغې له اختیار ورکوه د ځانه لږ کالي خرڅ کړه او صدقه فطر پې ورکه. نو به هر کیف ورکې به کله صدقه فطر دا د اختر چې سبا راوخېږي نو واجبېږي، چې د اختر سبا راوخېږي واجب شو.
خو یاره که یو سړی مخکې ورکوي په رمضان کې ورکوي دې وخت کې ورکوي نو هم ورکولی شي خو ټیم یې هغه دی چې د اختر سار روخېږي صدقه فطر به ورکوي او د اختر د مانځه پورې دغه بهتر وخت چې د اختر مونځ لا نه شوي او که د اختر مونځ وشو نو بیا به هم صدقه فطر ساقطېږي نه خو هغه ثواب یې نشته کوم چې د اختر د مانځه نه مخکې اجر دی حضرت عثمان رضی الله عنه نه صدقه فطر هیر شوی د اختر مونځ چې وشو ورته یاد شو نو یو مریی آزاد کړ مریی خو د بدو پیسو نبی کریم صلی الله علیه وسلم لراغی د الله رسول ما نه صدقه فطر هیر شوی د اختر مونځ شو بیا مې یو مریی آزاد کړ ماله به الله ثواب راکړي وی غاړه خو د اخلاص شوه خو که ته سل مریان آزاد کې هغه ثواب به ونه ګټې کم چې د اختر د مانځه نه مخکې سرسایه ورکولو کې اجر دی نو مخکې ورکول پکار دی یو کس له هم ورکول شي او ګڼو له هم ورکول شي په جومات مه لګوه صدقه فطر په لار به نه لګې دا د غریب حق د غریب له ورکه څومره به ورکې صدقه فطر نو غنم یا اوړه یا د هغې قیمت پوکم 2 کیلو 5.5 پاوه پاخه او پوکم 2 کیلو ترې جوړېږي خو دې زمانه کې رواج د اوړو دی عام معمول په دکانونو کې غنم نه خرڅېږي خلک اوړالې اوړه خرڅوي نو احتیاطاً د اوړو پوکم 2 کیلو قیمت ولګوئ د پوکم 2 کیلو قیمت تاسو لګوئ چې څونه ترې جوړېږي د یو کس په سر دا صدقه فطر ورکوي دې کې ځان له غاړه مه بندوئ زموږ علماء مثال ورکوي وی د رمضان دا روجې دا صدقه فطر یې ني داسې مثال دی لکه مرغۍ چې وزرې نه لري مرغۍ چې وزرې ولري نو پر بشي صدقه فطر د روجو چې دی ورکه دا روجې به دې پر شي او د الله دربار ته به ورسېږي یعنې ستا بدني عبادت راغی د مالی عبادت راغی الله ته دې دا وښوله چې پروردګاره زما بدن هم تا ته وقف بدني عبادت هم درته کوم او پروردګاره زما مال هم تا ته وقف مالی عبادت هم درله کوم نو صدقه فطر په دې کې ناراستی مه کوئ لازما صدقه فطر ورکئ او خپله غاړه خلاصه کړئ چې کوم غریبانان هغه چا لی ورکئ چې په هغه په خپله صدقه فطر واجب ني هغه انسان لی ورکئ